څه کوې سړی خدای راسې په سترګو نه وینې پروت ډاکټر صاحب غوړ مخ ورسي څه کوې وروره خیر دی څه لار دی ډاکټر صاحب غوړ مخ ورسي ته د ګوته زده کله غوږه غوږ ګورو سړیه دغه ګرسه ماته دی چنګښه معلومېږي پوزل د وسه انسان یې که څه بلیا یې ودره قرآن کې وي ډاکټر صاحب سرلی سي هم مخ قرآن وي چنګښه ما ښه رښتیا پکښې ده دا د قرار دپاره به زه بلډ پرېشر هم در وګورم دا کېدای شي بیا بله بیماري نه وي ته ور ودرېږې وګورم رښتیا چنګښه کیسه کې نشته بس ته اوس نارې مه وه ته د بلډ پرېشر اړ شوی ای نه مړه ته پښه راښکاره کړه لاس څه کوي سره پښه دې ښکاره هو دا ماسۍ لږ ښه ډېر نارې مه وه ډېر نارې ته نارې مه وه بیا اواز نه راځي اوس هغه دی تر وطنو ترسوه چیرې تللی دی ته راځئ که ته راځئ چیرې تللی دی ته ودره بیماري ما ته ډېره خطرناکه ته غوږ لږ سم ونیسه دا دغه خوله هم وازوه ورسره ساه کاږه ساه کاږه لږ خوله وازه که یاره خو پښه یې تر ځایله نه ده رارسېدلې وروره ستا په غوږ کې چنګښه ده چنګښه په ننوتلګې ده ډېر وخت یې کیسه وی دی دغه به اوس د چنګښې علاج کوو دا ژوندی ته یار علاج راکړه ډېر فعال هو یا علاج ته مې کمه یار بې وز نو بیا بې راکاږو ژوندی چنګښ خو نو نه راخېږي ستا نوم چیش دی زما نوم ماهی خان دی بیا یې ګټ شول دغه دوای به وخورې کور یې ودان ډاکټر صاحب کور یې ودان پیسې راکړه ته چیرې روان شې پیس جمع کړه د چیش پیس د چیش پیس نو ستا دپاره نه پیسې جمع کړه پیسې هم غواړې یو 10 روپۍ راکړه بس دا ګرد وخت نو نشته ای څه خاشه دي خو بل وار ډېر راړه مکمل د وجود علاج یوه چمچه وکه ځوانه یوه چمچه وکه دا په دا مخکې د داغونه دا به هم ختم سي سر ترنوکه علاج د جموارۍ علاج سر ترنوکه علاج راساسي دا ورکه یوه چمچه دته هم ورکه یوه چمچه ځوانه ته دا وکه سر ترنوکه علاج راسي سر ترنوکه علاج د جموارۍ علاج سر تر پښو پورې علاج راسي ته دا دې وګوره ته دا یو څه مسله ده وروره څه مسله ده غوږ مه پوسې ګرد خوږه یم درد په دره یم زه علاج در کوم حوصله وکړه زه علاج در کوم په ګرد عمر به بیا په ګرد وجود کې به بیماري ستا نه وي داسې علاج به در کوم ته په ډاکټر نه یې برابر شوی زه علاج در کوم حوصله وکړه په دې کې د کوتلې تیل شته دې کې د چرګې تیل شته په دې کې د اوښې تیل شته حوصله وکړه لږ حوصله وکړه زه تا ته علاج در کوم دا یو اوس وکړه اوس دې وکړه دا اوس وکړه ولې دا وکړه غوږاړه دا وبشه
وایم شه وایم شه واش ته شه دابل سلوخ کیم شوی دابل کیم واچو دابل دا مساله بل دابل دا کیم واچو داسې علاج در کوم چې بالکل بیا په ګرد عمر بیماره نه سي ای دوايي په ځای کاټ نام بل پچیش اګر زما دي او دا ګرد ستادي دا له سره تر څو پورې مکمل علاج بخښي دي د هرې بیماری ته پاره علاج بخښي دي دا وخت پیسې د څو دي پیسې غواړې 15000 روپۍ دا وخت په دې کې ټیکس شامل دی بیا به ټیکس نه ده ځای څوک ان شاء الله بیا راځي ان شاء الله بیا خدای مې د جوړ کې بیا مې خدای نه دراوي خدای مې د بیا نه درته مجبور الله لا 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 الله لا 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 څه په در کېږي ډاکټر صاحب دا غوږ مې خوږ سي سر مې خوږ سي ورځ درد یم د سات مې د درد نه کوي الله لا 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 دا د غوی خوړلې دي نزله پر درې د غوی د خوړلې دي مړه غوی به مې څنګه خوړلې څنګه د غوی غوښه د خوړلې ده د غوی غوښه د خوړلې سړی غوی مې څنګه خوړلې د غوی غوښه د خوړلې ده الله غوی به نو څنګه خرو ورځ موږ په کلي کې پهرونه اجرام ملک رانجه خیرات کړی ولې هغه موږ مسکینان یا ته یوه کوټه کې کښېنو موټران والا په بله کوټه کې کښېنولي ول موږ بیا د غوایي غوښه راړه هغه سرمایهدار لري سوغه ول الله دغه دی دغه غوږ دی دغه د وایي راکړي کې د ډاکټر صاحب دغه پرچۍ چا در کړي ده دغه نوم یې وایه زه څه به ووایم الله او ډاکټر رفیق در کړي ده الله دا دونې دوا دا دومره ډېرې دي 500 2000 روپۍ راځه واخله بس دا دوام کوه زه بم دوا در ولیکم صحیح دی ډاکټر صاحب سمه دوا راولي الله بس پیس راکړه صاحب څو دی تا 2000 زه روپۍ په درکړم دا نور راسره نه څه ګټه کور کرایه نه راپاتې بس سمه ده بیا هر ورځ مال راځي که نه جوړه کېدی صحیح دی صحیح دی در مې بیا راغله صحیح دی خدای مې در ښه کړي بیا به څه له نه در راځه ورشه ورشه خدای بیا د ګشه ډوډۍ نه راغواړم که خدای ښه کړي وش د شادۍ دواګیان اوس یې له ولیاړې وایستم ولیاړېدلی نه شم سهار به بیا ډاکټر له ځمه خدای شادۍ ډاکټرانې شته خدای مې په جوړ کړي ذات څنګه یې دا کوي دی یاره برابر یو روزګار نشته ته ډاکټر یې و زه ډاکټر یم ته ډاکټر یې ما ته خو دوا راکړه غوږ مې خوږ شي موږ حیواناتو ډاکټر یم ته د حیواناتو ډاکټر یې نو بیا به کابل هم یم ته راکړه شی راکړه دا رنګه یم دا غوږ مې درد کوي زه د انسانانو نه یم د حیوانانو یم حیوانانو ته راکړه ما ته شی راکړه خو د ګډ ډاکټران مې راکتلي دي زه دا چیز درکړم حاجي صاحب دا د حیوانانو ډاکټر دی غویو د پسو د دغو شان ډاکټر دی دا د انسانانو ډاکټر نه دی هغه رنګه کښې بوتلان دي ته یې شی راکړه نه دا خو زه درکړم اوږده مې خو جوړېدم راکړه چې مه راکړه هله راکړه دغه به د بیا د حیوانانو بیماري زه تا د څه چم کې غواړم درد کوي دا کورهار دی کې کورهار دی کې دا بوتل ماښام بس پر غاړه پرته کولی چې نو خپله به برابر شي خالي یو بوتل و بس انشاءالله هایله هم راکړه هایله هم راکړه زه در وایه چا نه ورکړه څو روپۍ دې شوې پیسې ای ورکه ساعت ټیم چې د یو منګول چې کړ دا ساعت یوه دغه منګول کوه یا منګول پیسې دغه دي صحیح خدای مې د خوښه کې الله عجبه خلک دي د غویو ډاکټر چې خلاص دی ډاکټر ته دی خدای در سموي چیرته دوی ډاکټر لګیا لاړې نه بل ډاکټر نه وتلې ته خو سم ډاکټر لغه ډاکټر لاړ ته خلک د غویو ډاکټران لغ رواني هغه ډاکټر نه لاړم په کور کې په سر دی مړه هغه ته غټ نه دی ډیګري والا هغه ډاکټر لوی غټ ډاکټر دی خو سم ډاکټر لاړ ته خلک په میډیکل لاین کې نه سي الله د غویو ډاکټران و د غویو غلم لاړم سم په ګای نه پاشه ته یې سم لونه ته په ګای نه پاشه ته په ګای نه پاشه